د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله، دوه ټوټې شوه. خو دغه خلکو حال دا دی چې که هر نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو رواني کوډې دي. دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغ نسبت وکړ او د خپل نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هر معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده. دغه خلکو ته د بخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنع کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي، خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي. نو ای پیغمبره، له دوی نه مخ واړوه. په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي، خلق به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خوار شوي ملخان دي. د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترې نه انکار کوو، په هغه وخت کې به وایي چې دا ورځ خو ډېره سخته ده. له دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی. هغوی زمونږ بنده دروغجن وګاڼه، وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښو شو. په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم، اوس تل دوی نه غچ واخله. حالا نو مونږ په ډیر راتوی شوي ورخ سره د اسمان دروازې پرانستلې او زمکه مو تیرې کړه، په چینو مو تبدیله کړه او دا ټول اوبو د هغه کار تر سره کولو لپاره سره یو ځای شوي چې په تقدیر کې لیکل شوی و. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکي وی بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بی قدری شوی خو هغه بیړۍ مونږ د عبرت دی وینخانی په توګه پرې خودله. نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ عادیانو هم د حق پیام ته د دروغ نسبت وکړ. نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. مونږ د دوامدار شومتوب لرونکي او ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولېږي چې خلک پورته کول په داسې شان غورځول لکه چې هغوی له بیخه راوستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. مونږ د قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغجن کړل. وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د دې پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شو، نه بلکې دی به حد دروغجن، خودپسند او په خپل ځان مین تیروتلی دی. زموږ په منځ موږ خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډیر دروغجن او په خپل ځان غاور او تیروتلی دي. موږ د دوی لپاره د فتنې په توګه اوخلی وو. اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې دوی څه عاقبت کیږي. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبو به د دوی او د اوخې ترمنځ ویشلي وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. په پای کې هغوی خپل سړی ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او اوخه یې ووژله. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې عاقبت. مونږ پر هغو باندې فقط یو چیغه راوستله او هغوی لکه د وچو او پامال شو وکو غوندې مات شول. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو شته څوک نصیحت منونکی؟ د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل. او مونږ پر هغو باندې تیږي ورونکي باد ولېږي. یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. مونږ په خپل فضل سره د شپې په وروستي سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات مونږ هر هغه چاته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. لوط د خپل قوم خلک زمونږ له نیونې یعنی مؤاخذې څخه وویرول،
هغوی زموږ ټولو اخطارونو ته د شک په نظر وکتل، په خبرو یې تیر کړل. بیا دوی د خپل میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه. په پای کې موږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅه کوي اوس زما عذاب او زما د اخطارونو خوند. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. وڅه کوي اوس زما د عذاب او زما د اخطارونو خوند. موږ دغه قرآن د نصیحت لپاره اسانه وسیله ګرځولې ده. نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ او فرعونانو ته هم اخطارونه راغلي وو، خو هغوی زموږ ټول نکانې دروغ وګڼلې. په پای کې موږ هغوی داسې ونیول، یعنی مؤاخذه کړل، لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څیر. ستاسو یعنی قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسو لپاره څه خلاصون یعنی براءت لیکل شوی ده؟ یا دوی دا وایي چې موږ یو محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو؟ ډېر ژر به دغه ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شاړونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډېر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بېګانه شوي دي. په کومه ورځ چې دوی پړه مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅه کوي د دوزخ د تاو خوند. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنی اندازې سره پیدا کړی دي او زمونږ حکم فقط یو حکم وي او هغه د سترګې پر پیدلو عملی کیږي. مونږ تاسو غوندې ډیر داسې هلاک کړی دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ دوی چې څه کړی دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي او هر وړه غټه خبره لیکل شوی موجوده ده. له نافرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي. له نافرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي. د رښتیاني عزت ځای د ډیر مقتدر خدای په وړاندې.